د ملا یعقوب مجاهد په امر د ایران د ولسمشر لویه غوښتنه رد سول. ملا یعقوب ولي د ایران پلاوی د هلمند سیند ته نه پرېږدي. ایراني چارواکو یې په اړه څه غبرګون ښودلی او ذبیح الله مجاهد یې د نه پرېښودلو کوم دلیل وړاندې کړی. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مجاهد وایي ایرانی کارپوهانو ته د هلمند سیند د اوبو اندازه کولو اجازه نه ورکوو. د طالبانو د رژیم ویاند ذبیح الله مجاهد د ایران هغه غوښتنه رد کړه چې ګواکې ایراني متخصصینو ته دې د هلمند سیند د اوبو د اندازې معلومولو اجازه ورکړي. نوموړي وویل چې دا کار له ایران سره د یاد سوي سیند د حقابې د تړون خلاف دی. مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم د ایران دا غوښتنه رد کړې وه. ستانکزي ویلي چې یاد سوي سیند ته نږدې د طالبانو حساس پوځي مرکزونه دي. ایران د طالبانو هغه خبره د باور وړ نه ده ګڼلې چې وایي هلمند سیند کې کافي اوبه نسته، ځکه ایران ته د حقابې ورکړه کې ستونزه رامنځته سوې ده. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا کمال خان بند ته منسوب یو شمېر عکسونه خپاره کړي او ادعا یې کړې چې یاد سوی بند پریمانه اوبه لري، خو طالبان یې ایران ته د ورتلو مخه نیسي. د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو په سر جنجال په وروستیو ورځو کې شدید سوی، خو د ایران هیواد د ولسمشر مرستیال ویلي چې طالبانو سره په دې اړه خبرې پیل کړي دي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د طالبانو د دغه اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه روانه ویډیو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.